د کورنۍ چارو وزارت څخه راغلي پلاوي چې مشر یې د امنیتي چارو ستر معاینت مرستیال د دفتر مسؤل الحاج مولوي شمس الرحمن فضلي صاحب کول د هلمند ولایت امنیه قومندان الحاج ملا امین الله زبیر صاحب سره د نوموړي په کاري دفتر کې وکتله. بشپړه جزئیات واورئ. د یادې لیدنې پر مهال د هلمند امنیه قومندان ښاغلي زبیر راغلي پلاوي ته تر ښه راغلاست ویلو وروسته د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت په اړه مفصل معلومات ورکړه او ډاډ یې ورکړ چې هلمند کې امنیتي وضعیت تامین دی. د په خبره د عامو ولسونو او مجاهدینو لپاره اداري فعالیتونه په لوړ معیار سره مخته روان دي او امنیتي مجاهدین په پوره اخلاص او اطاعت سره د خپلو ولسونو په خدمت کې بوخت دي. د امنیه قومندانۍ ویان ملا عزت الله حقاني باختر خبري اژانس ته وویل چې راغلي پلاوي د امنیه قومندانۍ د یو شمېر اداري او امنیتي شعباتو د څار ارزونه وکړه. د مسؤلینو هڅې او کوښښونه یې د ستاینې وړ وبلل او یو شمېر موضوعاتو په اړه یې لازمي سپارښتنې وکړلې. په وروستۍ کې د مسؤلینو له لوري راغلي پلاوي ته د یو شمېر وړاندیزونو او ستونزو په اړه بحث وکړ. د راغلي پلاوي له لوري د پوره همکارۍ ډاډ ورکول سو او د یو شمېر اړینو موضوعاتو په اړه تصمیمونه ونیول سوله.